السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او دا وخت په سټیفن ورجینیا کې ما سټیفن ورجینیا د امریکا ورجینیا ریاست یو کلیواله علاقه ده د نړوان دی تاسو چې کوم دنو ویډیو کتلی د لومبنه برخه پارت 1 ما تاسو ته مې زرا غلې مې ملګریم سوشي بوک راتله او غیم را روان دي نو ما چې سو پورې غیر ازي نو زه به تاسو بوزم دې ځای ته راتله دا کوم ځای کې زیمه دا سم بوزم په دې علاقه کې به موږ دا ټول چې کوم دنو کلیواله علاقه ده غیر چاپیره چې کوم دنو پټي دي راټونه دي او چا اسبه ساتلي دي چا غواګان ساتلي دي چې او چا څه ساتلي دي نو په لار راتلم وخت چې راتلم دغه د چا یو ټي وي غورځول دي ټي وي پروتو نو ما خو نه راخلم اوس یو کیسه دا وشوه چې ټي وي سره چې کوم دنو ریموټ دلته مونږ کرا پروتو زمونږ دی ځای کې پروتو کنه فارم هاوس کې نو مې ریموټ شته نو راشه سره ټي وي مروړه نو زه ټي وي پس روان تاسو ته ټي وي خېمه دغه د چا ټي وي غورځول دي تاسو هم وایي چې وکیل خان دا را دسه کوي اگر چا پیره چې تاسو کورونه وینئ نو دا زیاتره د پټو سره دي یا چې کوم دنو دا اوس وګره د تاسو ته ما دا یادول دا ور د اسپې ساتلي دي بيزي ساتلي دي دا سي بيزي بدل کا خیر په دې علاقه کې مونږ هم ساتو دا تو ګوره بيزي ساتلي دي او خو شاته غره په سګاډ نشته دا خو لکه ګریواله په بيزي دي ماشاء الله غشان دي اوس به داسې کو او ما چې کوم ځای ته تاسو بوته دغه یو چرچ راځي ما ته نه خیخ ده چې هغه دغه کم ځای کې ده دا ټي وي چا کم ځای کې غورځول دي هغه پرځو ما په دې علاقه کې بچکرو مو ما په خپل هم دې علاقه کې نه ویم کنه دلته داسې تقریبا د ما دریم ځل چې راځم نو د دې چرچ نه پس چې کوم دی د یو چرچ د ډیره غټه ګرجره قبرستان دی مقبره ده ادیره چې وته یا مقبره چې وته دا مقبره د خیړخته او خيو غس دوه وړه خو ته چې کوم دی نو مقبره ده او مقبره سره خوا کې چې کوم دی نو دغه تکي ټي وي چا ورته مقبره دا سره ګرجره سپینه ودانی چې تاسو لیدل نو دا چې کوم دی نو فیر ویو چرچ او 1861 کنه نو دغه څه کیسه بل انتظام سره کړل وي څوک پکې نشته نو خالی پروت ښه دلته وتاویږو تاسو ما سره راوسته څوک رانه ډزونه بس یریګم یار په دې شی باندې ښه ما چې سره راوسته نو هغه دې ته براتو شو دا چې موږ وته کېږي کنه او پر دې کور د خدای مخامخ کور چې تاسو وینئ کنه هغه کور چې دی هغه کور ول لګېدلی دي نو دا ټي وي غورځول دا خو باران والي دی او خیم د په امریکا کې غورځي سوکاسي شیزونه نه غورځي چې بالکل چې کم دینو کیسه ولا غوسه کی شاته گاډي راغلی درنګ او کساتو چې کم دینو دا خبره چې شاته گاډي شاته نه برخه غزان سره وړي و ټي وي په ونه په گاډي باندې بچته کنه ټي وي اوس ور کوزي ګدل تک راشه کته دیږي ای زور کوزيګم او ویډیو په پاس دینه اړوان دی ویډیو کې خو تاسو چې کم دینو دا غری دی کنه دا سی وته دا ګوره سونی ټي وي غورځولې چاته ی سونی درتی الله رکه کنه قدم قدم آباد تجه نو دا سونی ټي وي د خیر سره ډېر زوړ لا تخکاری لکه یې سټوم دې پکې خلک براته ګوري چې دا دې سکی وکیل خان سکی پوش کنه چې دا پوش کی لکه دا بده کې بولاغه شیزونه ولګي کنه دا څه شی دی سټاند بای او پلانې ډېر کرنه زمانه ټي وي دی خو ما خو زماته دا شی پکار دی دا نه دا تار زماته دام پکار دی ټي وي مم پکار دی نو سوای راویلو کنه نه راخلو پیټه ده نو په اساس پیټه ګرځو دی پدې موږ سکو او خو زه خو هم ځای چې زو واپس خو تاسو ته مې خود ګوره ټي وي غورځولې باران ته پروت دی نو دا ټي وي دی په خزل دا خزلې والم نه وړي ځکه چې دا خزلې والا ځکه نه وړي دا پلاستیک ته پدې کې ډېر شیزونه دا به ریسایکل کیږي بوله مقصد مې د ویډیو دا خو پوینټ لرالم تعالی ته دا به ریسایکل کیږي ولې دا به چې کم دین دی کې پلاستیک د دې پرزې دا بټول ریسایکل کیږي کدا خزله کې دی ورته دا په زر کاله کې چې کم دین په خزله کې نه حل کیږي لکه څنګه چې پانه حل شي څنګه چې کم دینو کپڑے حل شي څنګه چې کم دینو سی وتا مختلف شیزونه حل شي نو پلاستیک نه حل کیږي نو دا د انوایرنمنت او د ماحول د نو خزله والے په ریسایکلینګ کې نو درونوم دی نو دا به ریسایکلینګ ته وړي یا به لند فیل ته وړي الته به وړل ته به ورته خودي ځان ته اسانه کړی دغه مخامخ راټه دی تاسو که زوم ان کم تاسو ته بخکارم شي دغه کور دی نه ار وی مو سره ولار دی ګیر چا په زوم او چې ډېر لري دی او د غره لمن کې دی خوا کې سره غروم دی زه چې زو او لیزي هالو لند دی او مخامخ هغه کوړته وګوره ما ته باغ ځای کې دی پر ډار کې ګوري مچ دا سره روان دي ځکه چې دی کیمرې لګولې دي خو د دې نه مخکې چې ایره پس راشي نو زه چې زو هغه کې سکوټر مو جوړه هغه کې تاسو زوم ان کما کنده وبو والا سکوټر دی دغه دی ولار دی یعنی تاسو ته دغه مخکاری څنګه مخه ده نو زه چې زوس نو ټي وي هم پرې خو د اخره سره ټي وي نه شوړي او اصلي دا ټي وي اوسم په دې وخت کې چې کوم نه انلاین اخلي دا خو په انټیکس کې مرাজি کنه خو ته وبتلی نو چې کوړته اوس کوړ موږ لرګو کوړ ډزونه کړي پکې کنه نو وړي هم نشو خو خیر تاسو ته مې خو دل وخت ګور دغه ما چې کوم مین مقصد نو دا څه ډېر شیزونه خلک ورځي اوس به واپس پاغه لار بیازو نه پاغه لار به بیازو به کوم چې راغلی نو دا څه بوکو چې لګون ته تاسو ځوان دیم بوزم
غواړم. او دلته د فارمونو کې ډېر زیات خلکو چې کوم دی چا چرګان ساتلي دي، چا ګډان ساتلي دي، چا بیزې ساتلي دي، چا خران ساتلي دي، چا اسان ساتلي دي، چا غواګانې ساتلي دي. خوا کې دیرم ده او څومره خاموشي ده دې علاقه کې. ته سوچ کوه هر سړی چې کوم دی نو بس خپل کور کې دا نه چې بس چا کور کې کار نشته چې کوم دی هسې ناست دی بار به کوڅې ته روځي، په کوڅه کې به ناست دی، هرې مرغابۍ لګیا دي که نه، هیلۍ چې ورته ویل کېږي غټې، ګیز هغه شی دی. نو خاموشۍ ته وګوره، هر سړی په خپل کور کې چې نګرون من نګرون چې کوم ځای نه ګرېږي هغه ځای نه ګرېږي، مطلب که نه چې کوم ځای کې کار نشته هلته نه ځي. مونږ چې کوم دی نو بس چې سهار شي ناشته وکړو هسې بهر روځو بازار کې ګرځو، رشم جوړ کړي، ګڼه ګوڼم جوړ کړي. دا خلک چې کوم دی چې څه کار نه وي بهره دوی خدای نه دی ویلی چې ته بهر وځي، بس ښه مزېدار خپل کور کې ناست دي، خپلې ښځې سره، خپلو بچو سره، خپل مور او پلار سره، خپل وروڼو خویندو سره خپلو کې مشغولېږي. که کالج ته ځي نو کالج ته لاړ شي، که یونیورسټۍ ته ځي یونیورسټۍ ته لاړ شي، او که هسپتال ته ځي هسپتال ته لاړ شي، او که دکان ته ځي دکان ته لاړ شي، خو هېڅ په بېڅه په بازارونو کې او په علاقو کې دوی نه ګرځي. نو واپس به زه فارم ته، ما خو 5 منټه بیا ریکارډینګ راته جوړ کړ، او زه غواړم چې تاسو ته هر هغه شی وښیم کوم چې زموږ ستاسو په ګټه باندې پرېوتی شي. نو په ویډیو کې راته خامخا ووایئ چې ویډیو کې ستاسو کوم ځای خوښ شو، څه خبره م خوښه شوه او څه م خوښه نه شوه او څه م ولیدله. یو پکې وختي لیکلي په ویډیو کې هېڅ نشته، بله ویډیو مې واچولې وه خوشحاله په دې شوم چې ټوله یې کتلې وه، خو بیا خفه په دې شوم چې دوی وایي چې څه پکې شتې نه، چې څه پکې شتې نه، او زه ټوله وکړه، زه خو ټایم ځان له ضایع کړو. نو موږ واپس خپل فارم ته ځو، کوم ځای ته چې راغلي وو نو دا ځای د شاته دلته پاتې شو، خو زه تاسو له یو راوند داسې در کوم چکر دله در کوم پرې چې د ګاډي لږ تیل هم وڅښي، د هم لږ سیسټم برابر شي، داسې م بوځم تر هغه ځای پورې، او تر هغې پورې به زما هغه ملګري هم له خیره سره راغلي. مونږ خو چې کوم دی ټایم پابندي هم ډېره زیاته کړو له خیره سره که نه، نو مونږ 10 بجې را روان دي، 11 بجې را روان شو، نور ملګري هم لا په لاره دي. هغې چې زنان خیر زما نه مخکې را روان شي، هغوی له ما پته غلطه ورکړې وه، د بل ځای پته مې ورته لېږلې وه، نو د هغې د وجې نه چې کوم دی نو هغه دغه شو سیږو ته مسله دا وشوه چې بل ځای ته لاړل، اوس را روان دي. او اوس په دې چې ورو ورو مونږ دا خوا ورځو، دا خوا بیا چې کوم دی نو د کلیوال علاقې سره واړه واړه بازارونه دي، هغه به شروع شي، هغه شیزونه به وي او مختلف شیزونه به شروع شي ورسره. خو انیوی زه به هم تاسو نه واخلم اجازت، او دغه ځای کې زه یو ټرن اخلم، واپس راځم چې بس واپس خپل ځای ته لاړ شم. هلته به کښېنم، خپلو ملګرو ته چایي راشي، بیا به ورسره نورې کیسې او نورې خبرې اترې کوو. هم د دې سره وکیل خان د نه اخلي اجازت. تاسو چې چېرته هم یې ژوندي اوسئ، ګړندي اوسئ، خوشحاله اوسئ، او د لوی الله پناه وګوره بیا راته سلام هم وکړه. کلي کې راځه ګوره ما ته یې راوړه، دا ګوره کلیوال خلک دي که نه، د یو بل پېژني، لکه څنګه چې کلي کې یو بل ما نه اجازت اخیسته، خو دا خبره راته راشي څنګه د یو بل خیال ساتي، ځکه چې یو بل پېژني، ما نه پېژني، ما ته ودرېده، قانون هم زما دپاره ماتي، قانون څه له ماتې خدای نه کړي. د لوی الله په امان خوشحاله اوسئ، ژوندي اوسئ، ګړندي اوسئ.